اتمانزو ځوانانو علمي او فرهنګي ټولنه چې په 2018 زیږدیز کال کې په بېلابېلو برخو کې فعالیت پیل کړی. تر دې دمه ډېر پرمختګونه او لاسته راوړنې کړي دي چې د هغې د ډلې څخه یو کرکټ دی. د څه موده وړاندې د اتمانزو عالي لیسې لوبډلې د مومندرې په سطحه په 10 لوبډلو کې لومړی مقام خپل کړی. څنګه په ګردیغه اوس لوبغالي باندې د 15 لوبډلو په قطار کې لومړی مقام او پایلوبه په خپل نوم کړې وه. اتمانزو کرکټ څه ستونزې لري؟ اتمانزو کرکټ څومره پرمختګ کړی دی؟ آیا اتمانزو کرکټ ټیم کې حقدار سپارل کیږي؟ سلام ستړي مشي درنو لیدونکو، تاسې ځانګړې مرکه ګورئ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره په خپرونه کې د اتمانزو د کرکټ ټیم کپټان ډاکټر وسیم، د اتمانزو کرکټ مسؤل پهلوان افغان او د اتمانزو د کرکټ ګراوند صفحې چلونکی کرزی آیان میلمانه دي. درنو میلمنو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. افغان صاحب که پیل له تاسو څخه وکړو، اتمانزو کرکټ ریاست ته تاسې د ټولنې لخوا معرفي شوي که نه د خپلو هلو ځلو په وجه دې ریاست ته ټاکل شوي؟ سلامونه نیکې هیلې تاسې ته او د اتماني ټولو کتونکو اورېدونکو ته. دا چې کله موږ په 2018 کال کې انتخابات وکړه، موږ په انتخاباتو باندې دغه چوکۍ خپله کړه. په مقابل لوبډله کې زموږ ډېر کسان ولاړ وو. دغه چوکۍ چې موږ ته کله راکړل کېدله په خپله وړتیا راکړل شوه، نو موږ غوښتل چې دغه قام دپاره ډېرې منډې وکړو او دغه ځوانان وهڅوو چې په دغه مومندره کې یعنې ښه ولوبېږي. ډېره مننه ژوندی اوسئ. کله چې تاسې یو ټورنمنټ په لار اچوئ، دغه مصرف تاسې شخصي کوئ که نه ټولنې لخوا تاسې درکول کېږي؟ بالکل دغه کم مصرف چې کېږي 80% یعنې د خپل جیب نه مصارف کوم، او دغه 20% چې کم د اتمانزو ځوانان دي او یا مشران دي، دغه 20% کومک موږ سره د قوم د طرف نه کېږي. ډېره مننه ژوندی اوسئ. ځینو لوبغاړو ګیله کړې وه چې موږ سره د مور او میرې چلند کېږي. آیا دا رښتیا دی؟ دا داسې دی چې کوم کلاړي کله وزګار نه وي نو بیا دغه بهانه وکړي چې یاره موږ وزګار نه یو، او چې کوم کلاړیان موږ سره موجود دي موږ هر وخت کې چانس ورکړی، او کوم کلاړي چې استقلال دغه لري وړتیا لري باید چې موږ هغه کلاړي له چانس ورکړو، نه هغه کلاړي چې چا کرکټ په بخش کې خپل مقام نه لري او دی ماته موږ ته وایي. خو ځینې لوبغاړي موږ هم ګورو چې ډېر پخوا څخه لوبېږي خو هغوی تر اوسه پورې ریټایر نه دی اخیستی، نوو ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي. باید چې هغه ځوانان چې موږ سره د 2012 کال نه لوبېدل او کرکټ یې کاوه، باید چې هغه ځوانان دغه اوسنو ته چانس ورکړي، استفادې خپله وړاندې کړي، ځکه چې نوي ځوانان وړتیا لري، نوي ځوانان چې دي کولی شي چې دغه کرکټ مخ پر وړاندې ووسي. هغو ته هېڅکله دغه کم چې اوس ګیلې کوي، هغه ځوانان غواړي چې موږ دغه د نویو ځوانانو پوزیشن ونیسو خو لوبې چانس نه ورکوي. دوی ولې دا ریټایر نه اخلي؟ څه هدفونه لري؟ دا شوقیان دي وایي باید چې موږ کرکټ تر آخر ساعته خو تاسې مسؤلین کسان باید هغوی ته خپله ریټایر ورکړي، له دندې ګوښه کړي. بس کوشش هم نښلولی انشاءالله الرحمن. دغه کوم د ای پی ایل سیستم چې موږ برابر کړی اوس موږ خپل منځي دې کې کسان اوس موږ ګورو چې کوم کسان وړتیا لري هغې نه به A او B لوبډله جوړېږي. هغه کسان چې کرکټ نشي کولی هغه به د دې نه بعد خپله ریټایرمنټ اخلي. که چېرته ریټایرمنټ ما وانخیسته موږ به د هغه لوبډله کې نه اچوو ځان سره. ډېره مننه ژوندی اوسه. که وخت بیرته راګرځو، ډاکټر صاحب تاسې راته ووایئ چې د اتمانزو کرکټ لوبډلې مشري تاسې څومره وخت راهیسې کوئ؟ هیلې احترامات تاسو ته او پهلوان صاحب ته او عیان صاحب ته وعلیکم السلام، راغلي ټولو مېلمنو ته. زه خو تقریبا د 5 کالو راهیسې د اتمانزو د کرکټ لوبډلې مشري کوم او 15 کاله کېږي چې موږ داخلي او خارجي څومره ټورنمنټونه چې شوي دي په هغه کې لوبډلې مشري کوم. دغه لوبډلې مشري تاسې په خپل لیاقت باندې اخیستې که نه ټولنې لخوا یا انتخاباتو له لارې تاسې درکړل شوي؟ او بېشکه ما خپله په لومړي سر کې د نورو په کپټنسۍ کې لوبه کړې ده. زه چې لوبډل مشرۍ ته راغلی یم نو حتی ما ته بیخي پته هم نه وه، ما پسې زنګ وهل شوی و، نو د ټولنې لخوا کسان ټاکل شوي وو. هغه کم کسان چې په ټولنه کې وو هغوی ټول لوبغاړي راغونډ کړي وو، په هغوی کې ووټینګ سیسټم شوی وو. په هغه ووټینګ سیسټم کې چې زه لوبډل مشر شوی وم
ما ته د شپې زنګ راغی چې ته د ټیم کپتان شوې په دې اساس باندې څه احساس مو کول چې هغه وخت کې چې تاسو ما د غازي راوړ تاسو لوبډل مشر شوئ؟ بېشکه ډېر ښه احساس ولاره ځکه چې د یو قوم او د یو ټیم استازولي ډېره سخته ده خو بیا هم زه ځان نه ډېر خوښ وم چې یعنې د ماته د قوم او د کرکټ ټیم سترګې راواوښتې او زه یې دومره په غټ پوسټ باندې ونازولم. ډېره مننه. تر اوسه پورې څومره بهرنیو ټورنامنټونو کې مو خپل لوبډلمشرۍ باندې برخه اخیستې ده؟ ډېر ټورنمنټونه شوي دي، یعنې که درته ووایم د ډکۍ نه راونیسه تر کابل کیمه پورې موږ ډېر ټورنمنټونه کړي دي. الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې پکې لرو، ډېرو کې فاینلې مو ګټلې دي او په ډېرو کې داسې چې لوبې ته رسېدلي یو او ځینې داسې شوي دي چې سیمي فاینل ته پکې رسېدلي، یعنې ګروپ سټیج کې موږ بیخي لوبې د ټورنمنټ نه بهر شوي نه یو. ډېره مننه، ژوندی او سلامت اوسئ. او په همدغه ټورنمنټونو کې چې تاسې برخه اخیستې وه دغه سپانسري چا کوله؟ تر اوسه پورې کوم سپانسر لرئ؟ نه، زمونږ د ټولنې سپانسر تنها یو پهلوان دی چې په زیاته کچه باندې خپل جیب نه روپۍ ورکوي او د کرکټ او داسې نورو سپورټس برخه کې که هغه د لیسې ټیمونه وي که هغه زمونږ د ای ټیم وي که همداسې یو ټورنمنټونه یې که داخلي که خارجي زیاته برخه پهلوان کوي. نو اوسه پورې خو داسې سپانسر موږ ته نه دی مخې ته راغلی چې زمونږ د ټیم زمونږ د لیسې او چې سپانسري کړي. او تاسې ته به هم ځینې خلک چې کله تاسې ټورنمنټ کې برخه اخلئ نو هغه سینیر لوبغاړي یا پخواني لوبغاړي چې تاسو به زنګونه چې ما انتخاب کا، یعنې تاسو به د مور او میرې چلند نه کوئ؟ نه، داسې خبره نه ده موږ سره، خو چې اکثره زه په خپل ځاني که زما ورور هم شي ما سره ښه د ما نه ښه سینیر پلیران دي، زما ورونه ما تره زامن نور کلیوالا دي، یعنې ټول ته به کلیو دا خپل ووایم چې ښه لوبغاړي دي سینیر دي، خو حتی اوس وخت نه دی، اوس لوبه نه شي کولی. نو اوس هغه کسان ما سره په لوبډله کې دي چې کم وړتیا لري، استعداد لري او کولی شي چې مخکې کرکټ وکړي. باوري یاستئ چې تاسې هغه کسان انتخابوئ چې څوک وړتیا لري او نوي لوبغاړي؟ ډېره مننه، ژوندی اوسئ. ایان صاحب تاسو ته به راشو، کله چې تاسې د قوم په استازولۍ باندې یو لوبډله انتخابوئ ځکه تاسې د سلیکشن کمیټې مسؤلیت هم لرئ، نو دغه لوبغاړي چې تاسې انتخابوئ دوی څخه ټرایل اخلئ که نه دوی به خپل مخکیني لوبو ته یې ګورئ، د هغوی وړتیاو ته ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته وعلیکم زه ستاسو له ادرسه د اتمانزو نیوز ټول لیدونکي او اورېدونکي ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بالکل ښه خبره دی او که ښه پوښتنه دی او که د یو ټیم کې د غوراوي کمیټه یا د ټیم سلیکشن کمیټه یو له مهم موضوعاتو څخه ده چې باید د ټیم سلیکشن ورته زیاته پاملرنه وکړي. د همدې ادرسه یو ټیم کولی شي هم پرمختګ وکړي هم زوال په لورې لاړ شي. نو که چیرې یو ټیم یو لوبډله کې نامستحق لوبغاړي ولوبول شي، هغه لوبغاړي چې هغه لوبه نشي کولی یا د دوی حق نه جوړیږي، نو هغه ټیم هېڅکله هم پرمختګ نشي کوی او تل به د زوال په لور روان وي. نو موږ هم همدا کوشش دی، همدا هم تل هڅه کړې ده چې د کوم مستحق لوبغاړي وي هغو ته موږ چانس ورکړو. نو همدې پار موږ دغه ټورنمنټ ایستلی دی، داخلي ټورنمنټ د اقسام موږ ځینې انتقادونو سره مخ شو چې باید تاسو د بهرنی ټورنمنټ ایستلی وی چې په دې کې هرې لوبډلې ګډون کړی وی، خو موږ خپله همدغه کوم مشکل چې موږ ټیم کې چې دی باید ووایم د بده مرغه هغه هم دا دی چې موږ ډایلي پریکټس یا ورځنی پریکټس موږ نه لرو. موږ چې دا ټیم چې دی تقریبا 80% له داسې لوبغاړو څخه تشکیل دی یا جوړ دی چې هغه مصروف لوبغاړي وي، هغه خپلې کورنۍ مور پلار سره هغه په تجارت کې مرسته کوي، هغه سره لګیا وي. نو یو ورځ کور کې وي، هفته بیا کور کې نه وي چې بیا هم کور ته راشي، نو هغه لوبه ته نه یمه ده، ذهناً هم ورته نه یمه ده او نه ورته همداسې حتی بیټ لاس کې نشي کوی. نو موږ نشو کولی داسې کسان بیا همغه لوبډلې ته انتخاب کړو یا لوبډلې ته غوره کړو. نو موږ هم دغه هڅه ده اوس چې دغه کوم ټورنمنټ ورته دی دغې ته موږ راتلونکي لوبې لرو، تقریبا 15 ټورنمنټونو کې موږ برخه اخیستې ده. نو دې نه به هغه کسان انتخابیږي چې هغو حق جوړیږي، هغوی د قوم ښه نمایندګي وکولی شي. یعنې تاسې وایئ چې دغه ټورنمنټ چې موږ په اختر کې وباسو هغه لوبغاړي ته انتخابو کوم چې ټورنمنټونه بهر کې جوړ شوي دي
هغوی ته سلیکټ کوئ؟ او بالکل ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ دپاره اوس وخت کې سلیکشن د یو ټیم انتخابول لوبغاړو انتخابول ډېره ستونزمنه شوې ده ځکه لوبغاړي اکثریت پریکټس نه لري او ډېر ټیم دي الحمدلله قوم کې استعدادونه زیات دي نو همدې پار تقریبا د اوتمانزو اړوند 14 ټیمونه جوړ شوي دي اوتمانزو له ټیم د قوم څخه چې دې کې تقریبا 1.5 سل لوبغاړي په همدې ټورنمنټ کې لوبېږي چې دې څخه به پهلوان صاحب مخکې یادونه وکړه چې دې څخه به بیا A او B ټیم جوړېږي او همداسې به بهرني ټیمونو د ټورنمنټونو کې به لوبېږي او انشاءالله د قوم ښه استازولي به کوي. ډېره مننه یان صاحب. دغه په داخلي ټورنمنټونو کې کله چې یو لوبډله تاسو ته خپل سکواډ لیږي دغه سکواډونه تاسې ارزیابي کوئ که نه د هغوی په خوښه چې کوم انتخاب شوي دي هغه تاسې په ټورنمنټ کې لوبوئ؟ بالکل باید یادونه یې وکړم د میډیا چلول کوم عادي خبره نه ده بلکې هغه لوی مسؤلیت دی نو زه هم تل هڅه وهان مې همدا وي چې دا د قوم نمایندګۍ باندې دغه کومه صفحه چې ده یا دغه کوم میډیا چې دغه چلو ما کله کې غلطي وشي نو څوک ما ته ګوته نه نیسي بلکې قوم ته یې نیسي چې منظور سفید څخه دغه خپور شوی و نو مخکې نه نو باید یادونه یې وکړم چې نوي ځوانان دغه ته راغلي کرکټ ته راغلي دي نو د ټول نومونه نه شو یادولی نو د مخکې نه همدغې لوبډلو ته موږ وایو چې داسې لوبډل باید راولېږئ چې هغه زموږ د ټورنمنټ د اصولو په خلاف نه وي که چیرې بیا هم داسې کوم کار یې کړی وي چې هغه زموږ د ټورنمنټ د اصولو خلاف وي نو هغه موږ کولی شو د ټیم د میدان په منځ کې هغه متقابله لوبډله چې پې کله انتقاد وکړي نو موږ هغه انتقاد منو او زر ته زر یې خپلو اصولو مطابق هغه لوبډله جوړوو. ډېره مننه ژوندی اوسې سلامت اوسې. افغان صاحب تاسې مو خپل پیغام وړاندې کوئ لیدونکو ته؟ لیدونکو ته هم دغه پیغام دی چې دغه کوم راتلونکی ټورنمنټ چې دی هغه کلاړیان چې د میډیا د لارې وساوري او ګوري باید چې د کرکټ اصول مراعات کړي. د ټول ناور خو مهمه خبره دا ده چې اخلاق ډیر مهم دي باید چې د اخلاقو د توجه نه هر سړی لوبه وکړي او دغه خپل قوم ته دغه یو خوشخبري او یو مبارکي ورکومه چې تاسې انشاءالله الرحمن بیخي مطمئن اوسئ هیڅ چا سره به د مور او د میرې چلن نه کیږي چې څوک حقدار وي او څوک حق لري هغه کس کولی شي چې د اوتمانزو استازولي وکړي نمایندګي وکړي انشاءالله الرحمن چې په مومندره کې کومه سي ټورنمنټونه وځي یا په کومه ځای کې نور خلک برخې اخلي موږ به په هغه کې هر وخت دپاره حاضر یو. ډېره مننه ژوندی اوسې. ډاکټر صاحب تاسو مو خپل پیغام لیدونکو ته وړاندې کړئ؟ زه خو به خپل پیغام په 2 خبرو کې وکړم. یو دا چې د اوتمانزو زلمو دپاره باید ښه سپانسران پیدا شي ځکه چې دا د ټول قوم په نوم باندې استازولي کوي نو د دوی ته فیسیلیټیز برابر شي ځکه چې دوی سره اکثره نه داسې ټورنمنټونه شته نه داسې ګراوند سیسټم شته نه داسې سپانسر شته هغه بوټان وردی کوم چې پهلوان په شخصي لګښت باندې کړي دي باید نور هم زیات شي. یو بل دا چې کم ځوانان چې دي هغوی ته باید چانس ورکړل شي که اول زه ما که زه لوبه نشم کولی باید چې زه خپله دا سوچ او فکر وکړم چې زه نوره نشم کولی نور ځوانان رامخې ته کړم او ماشاءالله ډېر ټیلنټ دی په اوتمانز کوم کرکټ چې دی هغې کې ډېر ټیلنټ دی ماشاءالله ما ولیده یعنی موږ خو په کم وخت کې دومره ټورنمنټونه او کرکټ هم وکړه یعنی په داسې کم عمره انډر 19 ایج کې کسان چې ما سره کوم غټ ټیمونه مو واله کوم چې د مومندرې په سطح باندې په شمشادیګل په نوم باندې دی همدارنګه د باسول شاهین په نوم باندې دی ښه ټیمونه هم څو ځلې وواله ماته هم کړه نو ډېر ټیلنټ دی باید په دوی باندې کار وشي سپانسران ورته زیات شي او چانس ورکړل شي. ډېره مننه ژوندی اوسې. آیان صاحب تاسو مو خپل پیغام لیدونکو ته وړاندې کړئ؟ پیغام خو همدا دی چې مینه وکړئ مینه وویشئ یو دا ژوند بیخي لنډ دی او بل مهم پیغام مې منظور ټول سپین ږیرو ځوانانو ته دی چې موږ باید نه یوازې کرکټ په برخه کې بلکې تعلیم په برخه کې موږ
خپلې لاسونه رابډوو. موږ اوس همدغه د پهلوان افغان او د ډاکټر حضرت الله او د ځینو فرهنګي کمیټې لورې دغه مکتب کې څه شته ستونزې دي، دغه بیا رغونه غواړي. دې کې ځوانان خپل زموږ زده کوونکو ته ډېر زیات مشکلات وي. نو هم د اوړي کې هم په ژمي کې اوړي کې د لمر له لحاظه ډېر مشکل وي، او بیا په ژمي کې چې باران او بادونو له امله نو دوی ته باید موږ سرپناه برابره کړو. دا لومړی ځل نه دی بلکې له کلونو راهیسې دغه مشکل سره موږ مخ یو، خو چا هېڅ تر اوسه عملي کارونه نه دي کړي. همدارنګه تېر حکومت او اوس برحاله حکومت هم ژمنې څو ځلې وکړې، خو کوم عملي کار یې تر قدم یې وانخیستله. نو موږ باید اوس خپله لاسونه رابډوو، دومره کار نه دی انشاءالله. لاسونه سره ورکړو نو هېڅ مشکل به نه وي، او موږ دغه د مکتب بیا رغونه بیا وکړو او جوړ کړو. ډېره مننه ژوندی اوسئ درنو مېلمنو، له تاسو نړۍ مننه چې زموږ غوښتنه منله او راغلی. درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه. دا اوس ځانګړې مرکه تر بیا ښې چارې الله مل شه.